د پژواک د بریالۍ څیرې خپرونې لیدونکو ستړي مشئ. په نننۍ خپرونه کې را سره د امریکا د کرکټ بورډ اجرایه رئیس چې یو افغان دی او تازه په دغې دندې ګمارل شوی خبرې کوو. ډاکټر صاحب نور محمد مراد یادوم چې له 2012 کال څخه تر 2014 کال پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس هم پاتې شوی دی. مراد صاحب را سره د سکایپ له لارې مل دی. مراد صاحب لومړی خو درته د دغې دندې مبارکي وایم او که بیا راته ووایي چې د امریکا په څېر د یو ستر هیواد د کرکټ بورډ اجرایه ریاست ته څنګه وګمارل شوی، پروسه څه وه؟ خاورین صاحب تاسو ته او تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته احترامات. نو خاورین صاحب لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده کرکټ د نړۍ دومه غټه لوبه ده او په امریکا کې هم د 1966 یا 15 په دې خوا دا د یو دومه درجتوب غړیتوب لرونکو غړیتوب لري د نړیوال کرکټ شورا سره، اما بدبختانه دومره وده نه وکړي. بیا په دې وروستیو کې چې نړیوال کرکټ شورا او د کرکټ په نړۍ کې د نور هیوادونو غوښتل چې په امریکا کې هم دغه لوبه یو څه هغه حقیقي پرمختګ سي باید په کار باید وشي. نو دوی دغه پروسه آزاد رقابت ته اعلان کړه او په آزاد رقابت له طریقه نو د ټولو هیوادونو څخه دوستان سي په پای یا اجرایي ریاست په کرکټ بورډ کې کار کړی یا دې ته ورته بستونو باندې کار کړی یا ورته اپلای وکړه یا لومړنۍ ورته وکړه. نو ما هم دا کار د دوستانو په تشویق، البته زه خبر نه وم، ځینې نورو دوستانو زه تشویق کړم دې کار ته. نو بالاخره دا پروسه تقریبا 3-4 میاشتې مختلف پړاوونه درلودل ترڅو تحریري او تقریري امتحاناتو څخه وروسته یو کمیسیون چې د نړیوال کرکټ شورا او د امریکا د کرکټ بورډ په ګډه همکاري جوړ شوی او دغه د امتحان له پروسې نه وروسته بیا دوی زه د بس ته وټاکل. ښه، که دا هم راته ووایي چې له نورو کومو هیوادونو څخه دغه بس ته خلک راغلي وو؟ خاورین صاحب له ډېرو هیوادونو راغلي وو او دلیل شاید دا و چې ډېر خلک به دې ته خوشحاله اوس په امریکا کې دغه ریاست تقریبا دولتي خو نه خو نیمه دولتي اداره ده او دې ته زړه ښه کاوه او بل ترڅنګ یې هغه د مارکیټینګ ارزښت هم ډېر و. نو د مختلفو هیوادونو شاید تر 10 به هم زیات و، ماته دقیقه شمیره سمه نه ده په یاد، اما د 10 هیوادونو هم زیات هیوادوالو یا د نورو هیوادونو دوستانو ورته دې بس ته نوملیکنه کړې وه. البته شمېرې په سوونو کې وو، دا خو هغه د هیوادونو نومونه. ښه، تاسو چې دغه بس ته وګمارل شوئ، د امریکا د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شوئ، د دغه هیواد د کرکټ سټرکچر به مو مطالعه کړی وي. په کوم حالت کې د امریکا کرکټ؟ خاورین صاحب زه خپل افغاني حالت را یادوم کله چې ما په 2012 کال کې لومړی ځل افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته ولاړم او بیا د 2015 تر جنوري یا دغه په لومړیو کې پورې ځال ته اجرایي ریاست کې پاته وم. هغه د 2012 کال حالت سره ډېر توپیر نه لري، ګرچې کرکټ په لوبغاړي ډېر زیات دي، اما اداري جوړښت یا اداري ساختار او دې ته ورته د ملي لوبډلې په جوړښت باندې بدبختانه کوم خاص کار نه ده شوی. نو که په لنډو ووایم ښه حالت نه ده، ډیر کار ورته پکار ده. ښه، تاسې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس پاتې شوي یاستئ او ستاسې په ریاست کې افغانستان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، یو ورځنیو لوبو ته غړیتوب ترلاسه کړ. امریکا لپاره څه پلانونه لري چې دوی به کله د کرکټ نړیوالې شورا سره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي؟ کله چې ما په لومړي ځل کې اول په 2011 کال کې موږ یو ستراتیژي جوړه کړه د افغانستان د کرکټ. هغه وخت کې زه اجرایي رئیس نه وم، دانش صاحب رئیس و، ما زه د پرمختیایي چارو د مسؤل په توګه، ما بعد له وخته صرف په رضاکارانه توګه د کرکټ بورډ سره همکاري کوله. موږ یو ستراتیژي جوړه کړه او هدف مو دا و چې 2014 یا 2015 کې به موږ بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد کیږو. ځینو دوستان به هم په هغه وخت کې موسکی کېدل به او یا به ورته داسې ناممکنه برېښېدله. نو تقریبا
عین ما مخکې عرض وکړو دغه عین دې ته ورته یو حالت سره یو دلته فرصت ډیر ده فرصتونه په دې معنی هغه اقتصادي فرصتونه ډیر زیات دي دلته او لیوالتیا هم ډیره زیاته ده د کرکټ د نوي ځوانانو کې لیوالتیا ډیره زیاته ده او درېمه خبره اوس چون د اولمپیک کې هم کرکټ لوبه شامل شوه او تاسو ته معلومه ده چې 2028 کال کې به د اولمپیک جهاني اولمپیک په امریکا کې کیږي نو ان شاء الله ما یو ستراتیژي د 2 میاشتې چون ما د افغانستان نه هم کار کاو د ترڅو چې دلته نو راغلی یو میاشت نو دلته وته نو په لومړی ورځ مې په همدغه ستراتیژي په لیکنه باندې شروع کړه ترڅو یو 15 کلن تګلاره ورته برابر کړو چې هغه کې د ټولي برخې د کرکټ څخه داخلي کرکټ دی او هاي پرفورمنس کرکټ دی یا د ملي ټیم د تربیه ترتیب لپاره کوم برخه ده او یا انکشافي برخه په کې لوبغالي او ځینې نور اکیډمیان شامل دي هغه ده او یا د پانګونې په برخه کې مالی برخه چې دی تقویه لپاره دغه ټول برخو باندې یو جامع ستراتیژي جوړه کړې ده نو هغه به ان شاء الله په دغه راتلونکي یو دوونی کې د بورډ لخوا یا د کوم د دولت لخوا چې دغه لخوا به تصدیق شي نو په هغه باندې به کار کوو او دغه یو هدف هم دا ده چې یو له اهدافو څخه دا ده د غټو اهدافو چې موږ په 2028 کال کې امریکا البته امریکا کې بورډ په 2028 کال کې بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد په توګه را میدان ته شي نو ګرځي دلته هم کله چې ما دا ستراتیژي جوړول له دوستانو سره دوی ته دا یو څه ناشونې بریښي اما زه ډیر متأکد یم چې تر 2028 کال پورې که دغه د اوس موږ کوم پلان ورته برابر کړی هم دغه په ترتیب سره تطبیق کړو 2028 کال کې ان شاء الله په دې هیله چې بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد شو ښه که دا هم راته ووایي چې په امریکا کې ډیری افغانان له پخوا اوسیږي او دغه راز د جمهوریت له سقوط وروسته زرګونه کسان نور هم لاړل چې طبعا ځوانان هم پکې شته ده د امریکا په کرکټ بورډ کې افغانانو ته څومره چانس ده چې دوی محلي او یا هم ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي پاورین صاحب هغه شرایط چې د داخلي لوبه کې لوبېدو لپاره دي او یا نړیوال ټیم کې یا په ډله کې د لوبېدو لپاره چې کوم نړیوال شرایط دي چې هغه د یو هیواد پورې نه بلکې د نړیوال کرکټ شورا لخوا ترتیب شوي دي هغه شرایط چې هر څوک پوره کړي هغه به ان شاء الله په داخلي لوبو کې او په ټیم یا د ملي لوبډله کې ان شاء الله لار پیدا کړي او زه حتی د خپل دوستان افغانان تشویق کوم او دیغه والدین او یا هم کې ورونه یا په کور لخوا چې کوم دوستان دی ته همکاري ورسره کوي په یو غږ کوم چې هغه دوستان چې په افغانستان کې کرکټ کې زده کړې دي یا کرکټ لوبه یې کوله نه یوازې دلته د ادامه ورکړي ترڅو هغه شرایط پوره کړي او کې شرایط پوره کړي تشویق دي کړي چې خپل لوبه هم دلته مو کې یا تمرینات دلته هم وکړي ان شاء الله زما شمیره به اکثر دوستانو سره ستاسو ځینې ایالتو ته هم لاړم دا فکر کوم شپږ وو ایالتو ته اکثر افغانان دوستان مې ولیدل نو ان شاء الله دوی ته د امریکا د کرکټ بورډ دروازې همیشه خلاصې دي اما هغه شرایط باید پوره کړي موږ اوس د تیر 19 کلونو لوبډله اعلان کړه فکر کوم ماته یو همکار یو دوست ډیر نږدې دوست راته ویل چې ولا ځینې افغانانو ګیله کړې ده نو هغه خو دا خو 19 کلونو لوبډله د خپل شرایط لري یعنی چې تا په یو هیواد کې 3 کال نه تیر کړی او دغه په داخلي کرکټ کې نه لوبېدل ته نشي کولای چې دغه ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي دا شرایط د امریکا نه بلکې دا د نړیوال کرکټ شورا شرایط دي نو هغه چې کله 19 کلن لوبغاړی یا لوبډله ځي نور هیوادو ته دغه شرایط باید په پولیس نو دا مهم ده په دې هیله چې دوستان دغه شرایط کبلت وي نه سره ځان بلد کړي او کبه معلومات کار وزي په خدمت کې او دا خو آنلاین هم د معلومات شته دغه بعد هر په دې شرایط پرس ان شاء الله زی تشویق کوم چې دغه امریکا لوبډلې تراسي او د افغانانو نمائندګي وکړي ښه مننه مراد صاحب په راتلونکو څو میاشتو کې په امریکا کې د کرکټ نړیوال شراوريز جام پیلېږي که څه هم تاسو نوې دنده پیل کړې چمتووالی لرئ که نه له کومو ننګونو سره مخ یاست
خاورین صاحب نړیوال جام لکه څنګه چې په تلویزیون په پرده یو څه اسانه بریښي ولې هلته هغه تیار شوی پروډکټ موږ ګورو، اما تر شا ډېر زیارونه او ډېر تکلیفونه او یا ډېر کار وي. نو اما که څه هم مخکې د ما د راتګ نه یو څه داسې ګنګوسې وي او تر ډېره بده بریده په دې باندې خبرې هم شوې وې چې نړیوال کرکټ جام ټول په ویسټ انډیز کې وشي، خو خوشبختانه د نړیوال کرکټ شورا سره زموږ دوامداره کله چې زه په هیواد کې وم په افغانستان کې هم وم ما ورسره خبرې شروع کړې او موږ دې نتیجې ته سره ورسېدو چې هغه یو څه لوبې چې مخکې پلان شوي د هغه نه هم یو 3 لوبې زیاتې به اوس انشاءالله په امریکا هیواد کې 11 لوبې د ټول جام په امریکا کې کېږي په 3 ښارونو کې. نو موږ اوس دغه کمیټې مخکې خو ما عرض وکړو چې بیخي دا پروسه د امریکا د ادارې په لاس کې نه وه، اوس موږ دغه دوه دوامداره نو اوس د پلانینګ او د برنامې د جوړولو برخه یو او پوره آمادګي په د ترتیب پر اساس یعنی چې نړیوال کرکټ شورا سره په ګډه موږ کار کوو نو پوره آمادګي په دې ورته لرو چې هغه هوډ شته، اما اداري ظرفیت لا اوسه پورې موږ پوره نه ده. په ډیرو نږدې ورځو کې به انشاءالله د نړیوال جام نه بلکې موږ د ادارې لپاره ځینې بحثونه به اعلانوو ترڅو زما دغه دوستان د دفتر همکاران یو څه د اداري ظرفیت البته په ټوله کې راغټ کړو ترڅو دغه دروند بار د نورو مسؤلیتونو ترڅنګ د نړیوال جام د ترتیب او تنظیم لپاره د نړیوال کرکټ شورا سره په ګډه سم سرته ورسو. اما هوډ ورته کافي شته. که دا هم راته ووایي چې نړیوال جام په امریکا کې ترسره کیږي د امریکا کرکټ ته او د امریکا کرکټ بورډ ته څومره ارزښت او اهمیت لري؟ ډیر زیات، چون دا لومړی ځل ده چې په امریکا کې ما دا نړیوال جام ترسره کیږي. مخکې ما عرض وکړو چې ډیر نږدې وو چې دغه جام بیرته ټول د نړیوال د امریکا د کرکټ بورډ نه واخلي، اما ما یو له لاسته راوړنو به همدا یعنې هڅه همدا وه چې دغه جام په هیواد کې وشي ترڅو موږ هم نړیوال کرکټ په ټوله کې له دې نه مستفید شي، چون امریکا یو ډېر غټ اقتصادي مارکیټ ده، ټول کرکټ په ټوله کې ټول هیوادونو ته غټ مارکیټ ده او د امریکا لپاره د رشد لپاره هم ډېر مهم ده او بل زما لپاره هم مهم و چې موږ دغسې یو نړیوال جام په ترتیب یا په جوړونه کې ما هم کله برخه نه واخیستې نو شاید د ما لپاره شخصي او د کرکټ بورډ په ټوله کې د امریکا د کرکټ بورډ لپاره یو ډېر پرارزښته کار ده، خو تر ټولو د ټولو هیوادونو لپاره دا مهم ده. امریکا کرکټ د اقتصادي حالت د امریکا سره هغه ډېر غټ رول لوبوي. تخمین داسې ده شاید څو چنده د فعلي اقتصادي بازار نه یوازې په امریکا کې بازار ورته پروت وي. نو له دې اړخه ټولو کرکټ هیوادونو ته امریکا ته ډېر ارزښت لري. ښه، د امریکا د رسمي کرکټ د پرمختیا ترڅنګ په امریکا کې د آی پی ایل، بیګ باش او داسې نورو تجارتي لیګونو پلان لرئ که نه چې افغان لوبغاړو ته هم پکې چانس برابر شي چې ولوبېږي؟ خاورین صاحب تاسو به د تېر کال لیدلي دا سږ کال لومړي ځل لپاره هغه هم زه چې لومړی راغلم دا پروسه موږ شروع کړه البته په دې کې د ما رول دومره ډېر نه و خو امریکا کرکټ بورډ پروسه شروع کړې وه. ما په اخري برخه کې همکاري وکړه ترڅو دغسې لیګونو ته وده ورکړو او په نتیجه کې ام سی ایل یا میجر کرکټ لیګ چې تاسو ولید کې زموږ د افغان ستوري هم ولوبېدل، یو ډېر غټ لیګ و. هڅه به مو دا وي چې دغه لیګ نور هم پرمختګ وکړي. البته دغه لیګ د امریکا د کرکټ بورډ لخوا نه بلکې امریکا کرکټ بورډ دې ته د لایسنس ورکوي چې تاسو یې وکړئ، یعنې اجازتنامه موږ ورکوو د ادارې لخوا، اما دا یو شخصي تجارتي لیګ ده. د دې مخکې هم یو لیګ موږ درلود، البته د بیګ بیش یا د آی پی ایل په لیول خو نه دي، خو هغه ام سی ایل د آی پی ایل او بیګ بیش په لیول ده. دغسې واړه لیګونه هم لرو چې هغه هم ټول د شخصي تجارانو لخوا په مخ وړل کېږي یا د شخصي تجارتي شرکتونو لخوا په مخ وړل کېږي. نو هڅه به مو دا وي چې دغه لیګونو کیفیت برابر کړو او د نظارت پروسه یې تنظیم کړو. اما زه په خپله د کرکټ بورډ لخوا به هم انشاءالله یو لیګ په جوړونه باندې موږ په ستراتیژیک برخه ده، نو هغه بیا د وخت سره په تېرېدو به انشاءالله په هغه باندې بحث کوو چې څنګه یو لیګ جوړ چې هغه د نورو متفاوت. ښه، کرکټ د لوبې انشاءالله کافي برخه ورکوو.
صحیح ده، ډېر ښه. په ټول پوهېږي چې کرکټ د لوبې ترڅنګ اقتصادي او سوداګریزه بڼه هم خپله کړې ده. په امریکا کې ورته مارکیټ شته که نه؟ خاورین صاحب، امریکا ډېر غټ مارکیټ ده. امریکا مارکیټ دومره غټ ده څومره چې د کرکټ د اوسنۍ مالي حالت یعنی په څو بلیونه ډالر کې ده، په څو زره میلیونه ډالر سي ده. دغه د اوس کلنۍ بودیجه سي یا څومره ګټه سي د نړیوال کرکټ د ټول نړیوال کرکټ نه کیږي. یوازې په امریکا کې دغه 4 چنده مارکیټ تخمین شوی ده چې دا ډیر غټ مارکیټ. نو ما مخکې عرض وکړو چې دا یوازې د امریکا د هیواد لپاره نه، د ټول نړۍ د کرکټ لپاره یو غټ فرصت ده چې بدینه باید استفاده وشي. ولې که په یو هیواد باندې تکیه وسی، فعلا موږ په ډیر یو هیواد باندې تکیه ده، 80% عواید د یو هیواد نه راځي، چې دا په خپل هم ډیر یو طرفه حالت، یعنی یو مناسب اقتصادي حالت نه ده د یو لوبي لپاره. نو امریکا د دې ترڅنګ چې دغه توازن برابروي، نور یو غټ مارکیټ راوړي، او دا مستقیم او غیر مستقیم تاثیر لري په د ټولو هیوادونو د کرکټ د اقتصاد پر رشد باندې. یعنی که یو هیواد یعنی 4 چنده به ولري، البته دا وخت نیسي. په دې باندې پخوا هم خاورین صاحب ډېره هڅه سوې وه، او دلته د ما د 15 کاله کېږي دلته کرکټ کېږي، او د همدغه اجرایوي رئیسان دوی ورته ګماري. اسانه کار نه ده. دا فرصت پخوا هم و، اوس هم همدومره فرصت ده. اما له دې فرصت نه باید استفاده وشي. نو موږ هڅه به دا وي چې دا فرصت نه استفاده وکړو، دغه مارکیټ د استفادې وړ وي. موږ د یوازې د کرکټ بورډ د امریکا د کرکټ بورډ لپاره نه، بلکې ټول نړۍ د کرکټ لپاره. ښه، مراد صاحب، که امریکا افغانستان ته راشو، ستاسو په نظر د افغانستان کرکټ او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په کوم حالت کې وینئ؟ خاورین صاحب، کرکټ د افغانستان کرکټ د رشد په حالت کې ده، د پرمختګ په حالت کې، او ښه زیری دی موږ تاسو لپاره. بالخصوص په دې تیر نړیوال جام کې د موږ د ځوانانو لاسته راوړنې واقعا هم د قدر وړ وي. د دوی لوبې په میدان کې او د میدان نه بیرون دواړه د افغانانو لپاره ویاړونه درلودل، او زه رښتیا ترېنه خوښ یم. او د لومړي ځل لپاره موږ د یو مکمل لوبډلې په توګه ولوبېدلو. مکمل لوبډله زه هغه اتفاق او د اتحاد خو هغه خو ده شي، هغه همیشه و په ټیم کې الحمدلله. اما ښه کار دا و چې دا ورته موږ په بیټینګ یا په توپ وهنه او توپ اچونه په دواړو کې لاسته راوړنه درلودلې، په دې هیله چې دغه حالت ته ادامه ورکړي. ښه، د دې ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ ځینې پاکستاني روزونکي او مشاورین ګمارلي دي چې ډیری وخت د مینوالو له نیوکو سره هم مخ کیږي. ستاسو په دې اړه څه نظر دی؟ خاورین صاحب، زه نه پوهېږم چې دا به هر روزونکی، هغه د هر هیواد وي، هغه د هیواد د لیبل یا سټیکر مهم نه ده. موږ ته روزونکی مهم ده. هر روزونکی چې موږ هیواد ته په ګټه وي یا زموږ لوبغاړو ته په ګټه وي، البته هغه باید د هیواد لیبل ته ونه کتل شي. فکر کوم زموږ ځینې دوستان باید دغه موضوع غیر ضروري سیاسي نه کړي، او دا باید موږ تر لوبې پورې او چې موږ ته ګټه رارسېږي، که هغه د هر هیواد وي، باید د هغه نه موږ ګټه واخلو او دا خپل لوبغاړي او ترڅنګ یې روزونکي. زه په دې باور یم کله چې موږ روزونکی راولو هیواد ته، په هغه وخت چې زه اجرایوي رئیس وم، یو له اهدافو مو دا و چې ما انډیمول او ټیم انډرسن راوستي وو چې نه یوازې خپل لوبغاړو سره کار وکړي، بلکې زموږ نور روزونکي داخلي روزونکو باندې هم کار وکړي. نو اوس هم زه په دې باوري یم چې د کرکټ بورډ به همدغه هدف وي چې نه یوازې لوبغاړو ته ګټه ورسېږي، بلکې زموږ روزونکو سره هم اوږه په اوږه کار وکړي، تر څو د هغو په ظرفیت کې لوړوالی راشي، او په آینده کې موږ خپل داخلي روزونکو څخه په مختلفو برخو کې کار واخلو. نو ستاسو په نظر اوس مهال افغانستان ته خپل داخلي روزونکي غوره دي او که بهرني؟ فکر کوم موږ ښه داخلي تکړه داخلي روزونکي هم لرو. یو څو یې زه پیژنم چې واقعا هم په دې معیار برابر دي چې هغه د افغانستان د ملي ټیم روزنه وکړي. اما تاسو ته معلومه ده خاورین صاحب، موږ ډېر کم تاریخ لرو په کرکټ کې. یوازې له 2010 کال را په دې خوا موږ هغه حقیقي پروفیشنل کرکټ چې ورته وایي هغه شروع کړی. مخکې مو هم کاوه،
او دایمه خبره اوس غلط تعبیر نشي. اما په دومره کم وخت کې موږ صرف یو نسل روزونکي لرو یا مفعال لوبغاړي چې لوبې پریښې ده په هغو کې هم ډېر کم موږ لرو. دا یو خاص وخت یو 10 نه تر 20 کاله وخت اړتیا لري. زه داسې نه وایم چې له دې بعده 20 کاله وخت، اما 2010 نه تر یعنی یو 15 کاله 4 کاله نور هم موږ وخت اړتیا لرو تر څو دغه داخلي روزونکي یعنی نور هم ښه وروزل شي. البته دا په دې معنی نه ده چې موږ نه لرو، موږ ځینې روزونکي دا اوس هم لرو چې دې وړتیا لري، اما د دې لپاره چې مکمل ټیم د دې جوړ کړو چې هغه دغه ټوله د موږ ضرورت پرې پوره شي، فکر کوم یو څه وخت به اړتیا شته تر څو دغه ضرورتونه د موږ راپوره کړي او بالاخره موږ په خپلو داخلي روزونکو باندې یوازې تکیه وکړو. اما یو څه کوم چې حالت ته باید دوامداره ظرفیت سازي ورباندې وشي. دا که یو کوچ راځي یو میاشت 2 میاشتې او یو 10 میاشتې کار کوي بیا دغه پروسه بندېږي، فکر کوم دغه مناسب حالت نه ده. ښه حالت دا ده چې موږ یو دوامداره پروسه یو خاص هدف لاندې خپل داخلي روزونکي وروزو او بیا په اخر کې د مغه نه یو خاص وخت نه وروسته د مغه داخلي روزونکو نه استفاده وکړو. ښه، که د لوبو برخو ته راشو، څه ډول چې پکار د افغانستان ډېرې نړیوالې لوبې نه لري، څه کول پکار دي په دې برخه کې چې افغانستان ډېرې نړیوالې لوبې وکړي؟ حالین صاحب فکر کوم څو لاملونه دي. یو لامل دا هم دی چې موږ په داخل د هېواد کې لوبې نشو کوربه کولی او دغه ګرچې ساینټیفیک دلیل نه ده اما تاثیر لري. زه په دې باوري یم چې زما دوستان کرکټ بورډ چې اوس مشرتابه دغه په دې خبر دي، دا موږ ته همیشه ستونزه جوړه کړې ده او شاید اوس یې هم جوړوي. نو لوبې باید ډېرې سي په ټوله کې. زه هم په دې باوري یم چې ډېر لوبې وکړو، زموږ د ځوانانو د ځلېدا چانس هم دومره ډېر ده او د کرکټ پرمختګ هغه پلیر ډیولپمنټ چې ورته وایي هغه باندې هم ډېر تاثیر لري او په عین وخت کې موږ ځوان لوبغاړو ته الحمدلله اوس زموږ ټول ټیم ځوان شوی ده چې ډېر ښه زیری ده. نورو ځوانانو ته هم کله چې یو څه ضعیف لوبډلو سره زموږ لوبه وي نو بیا موږ هغه ځوانان چې هغه په بنچ کې یا شاته منتظر ناست دي هغو ته هم زمینه مساعد کړو. نو په ټوله کې باید لوبې رازیاتې شي. زه باوري یم چې فعلي مشرتابه به په دې کې خپلې هلې ځلې نه وي سپمولي، اما ځینې شرایط لا اوس هم موږ ته ډېر نه دي مساعد. زه نه غواړم په هغو باندې خبرې وکړم. په نړیوال کرکټ شورا په داخل کې لا تر اوسه هغه څه چې باید په کار وایي چې افغانستان غوندې هېواد ته توجه وشي، زه وایم چې هغه حالت د هغو لخوا، اما زموږ لخوا ورته هلې ځلې کېږي شوي دي او زه فکر کوم باید ادامه ورکړو تر څو دغه لوبې چې څومره افغانستان ته په کار دي یا آیرلینډ هم په عیني دغه لوبډلو ته که ډېرې لوبې ورنه کړي د دوی په روزنه کې بیا بدبختانه هغسې په هغه معیار د لوبغاړو شاید ډېر کار ونه شي یا ډېر راپورته نه شي، نو هغه ضرور ده. نو زه په دې باوري یم چې انشاءالله دې کار ته به زموږ دوستان ادامه ورکوي تر څو زیاتې لوبې وکړو په آینده کې. ډېره مننه مراد صاحب. که په وروستیو کې راته ووایي چې افغان ځوانانو ته او د افغان کرکټ لوبډلې ځوانانو ته څه پیغام لري، مشوره مو ورته څه ده؟ پیغام خو دا ده چې موږ د کرکټ افغانستان نړیوالو ته ورپېژندلی ده. په دې کې شک نشته چې موږ ډېر غني تاریخ ده، ډېر د موږ په تاریخ باید موږ د ځوانانو سرونه لوړ وي همیشه، اما بدبختانه په اوسني عصر کې خلک شاید یا به ډېر تاریخ نه لولي یا به ډېر له تاریخ سره بلد نه وي. دغه اوس بلدتیا د هېوادونو سره د مغه هېواد د پرمختګ سره تړلی ده او پرمختګ ضرور نه ده چې په اقتصاد یا په نورو برخو کې وي، اما باید په ټولو کې وي. یعنی موږ یو بهترین فرصت چې په کرکټ کې نړیوالو ته ورکړی او یعنی ځان مو ښکاره کړی ده هغه کرکټ له طریقه مو هېواد وپېژندلی. الحمدلله نن د هېواد ډېر ښه نوم ده په کرکټ کې او په ډېر ښه نامه یادول کېږي. بیا په اسیایي هېوادو کې استرالیا او په انګلستان کې اوس په امریکا کې چې موږ کله هم د افغانستان نوم په ډېر احترام او په عزت سره اخیستل کېږي، البته د سپورټس په ډګر کې. نو دوستانو ته دغه یو ښه فرصت ده، زموږ ځوانانو ته ښه فرصت ده. هغه دوستان چې هغه کرکټ کوي باید خپل کرکټ ته رښتیا هم نور هم ادامه ورکړي او ترڅنګ
که په خپل هیواد کې ملي لوبډلې ته دوی لاره نشي پیدا کولی، نور تجارتي ډېر لیګونه دي. البته لومړیتوب هیواد ده، باید هڅه وکړي چې خپل هیواد ته خپل خدمات ورکړي. او تر عین وخت کې ترڅنګ دا نور ځوانانو ته ډېره هیله ورکوي چې موږ په کرکټ کې هیڅ امکانات نه درلودل ځوانانو، موږ سره ډېر جزئي امکانات ول. نن چې کله زه کیسه کوم د افغانستان کرکټ د کامیابۍ، دلته په امریکا کې اکثره خلک ورته حیران دي. نو دا په دې معنا ده چې موږ په ډېرو کمو امکاناتو ډېر څه لاسته راوړلی شو. دا نړۍ د افغانستان د ځوانانو یعنې چې کوم د فرصت چې د کرکټ کې موږ ترې استفاده وکړه، موږ په هره برخه کې همداسې فرصتونه ځان ته برابرولی شو. افغانستان ځوانان له هیچ چا نه هم شاته نه دي. نو په دې هیله چې دوی په د سپورټس ترڅنګ په دې نورو برخو کې هم د افغانستان نوم روښانه کړي. ډېره زیاته مننه مراد صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې ته راغلی. ټول مردان دایمي عزت وکړي.